علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو فاروق جان حسینی ما د انزیار په حواله باندې ځینې کسان مختلف تفصیلونو کې همدغه په حواله ته تفصیلي خبره کوم. لومبی سوال خو ملګري دا کوي چې یاره زه ریګولر پیسې اخلم او نورو کسانو ته 25,000 میلاو شولې او ما ته چې کوم دی 25,000 میلاو نه شو بلکې ما ته 7,000 میلاو شو. زما ته باقي چې کومې پیسې کېږي دا کم طرف ته لاړې او یا دا کومې چې باقي چې زما پاتې دا به زه څنګه راخلم. دویمه خبر دا چې ځینې کسان وایي چې زه مالدار لیکلی شوی یم. دا سوال ډېر کسان دا کوي زما خو لکه ډېر کم سکور دی څه وجه کېدلی شي چې یاره زما دا پیسې ما ته نه میلاویږي او زمونږ خواته مالدار کسان دي هغوی دغه پیسېګانې اخلي. بله خبره دا ده چې یاره زه انټري کم ځای کې وکړم. لکه موږ اکثر ویډیوګانو کې دا خبره کوو چې یاره تاسو انټري وکړئ نو زه انټري کم ځای کې وکړم. بل سوال دا دی چې ځینې کسان وایي چې زما پیسې د پاسپورټ په وجه باندې بندې دي نو دا به څنګه را ازادېږي. او اخیری سوال چې کوم دی هغه دا دی چې یاره بعضې مشرانې ښځې دي هغوی مخکې پیسې اخیستلې او اوس د هغوی پیسې نه میلاویږي نو د هغې دپاره به څه لایحې عمل تیارو. د دې ټولو سوالونو جوابونه تاسو له در کومه د هغې نه وړاندې ته زمونږ دا ویډیو هغه کسانو ته شیر کړئ کېدای شي ستاسو په کار باندې نه وي ظاهره ده او ځینې کسان داسې چې د هغې دا ویډیو به ډېر په کار باندې ځکه چې زرګونو زنانه داسې وي چې هغه ډېرې کمزورې وي او د هغې پیسېګانې بندې وي نو معمولي لارښودنه باندې د هغې هغه پیسېګانې ازادې شولې. خاص کر هغه ژوونه کومې چې پنجاب او یا سند کې واده وي او هغې انټري نه وشوې یا په پردو کورونو کې کارونه کوي نو هغې چې کوم دی پیسېګانې را ازادې شولې نو به صرف دعاګانې مه کوئ. انشاءالله زموږ لارښودنه ده او کارونه به ستاسو انشاءالله کېږي. دا پیسې دي د چا دپاره دا دي یتیمانانو دپاره د کونډو دپاره دي دا پیسې یا هغه غریبانان چې د سړي کار روزګار نه وي او څلور پنځه بچي وي. خو یوه خبره ځان سره یاد ساتئ چې ځینې کسان داسې وي چې د هغې بچي کم وي یا یې نوی واده کړی وي یو بچی یا دوه بچی وي نو د هغوی پیسېګانې اکثر ملګري دا ګیله کوي چې یاره زما زه خو کمزوری یم او زما پیسې نه کېږي دا څه وجه کېدای شي چې دا بندي دي. نو دا چې کله فیملی ستا کمی مطلب دا ده چې یو کسي یا دوه کسي نو خامخا دا ده چې د هغې پیسېګانې به بندي د هغې فیملی چې کله کم وي نو هغې پیسې نه کېږي. نو تاسو دغه کسان هغې پورې انشاءالله ټرای مه کوئ. خپل اکاونټ به ستاسو آزاد وي که چېرته ایمرجنسي ریلیف راځي نو هغه ایمرجنسي ریلیف کې به تاسو ته پیسېګانې میلاویږي خو عام چې کوم ریګولر پیسې دي دا به ستاسو د کم کسانو په وجه باندې نه میلاویږي. تاسو ځان سره دا خبره یاد ساتئ چې کم از کم 3 بچي او ورسره چې څومره سیوا کېږي نو هغومره سکور ښکته راځي او دغه کسانو پیسېګانې کېږي. بله خبره دا هم ده چې یاره ځینې وخت کې داسې چل وشي چې د دې نه وړاندې ستا سره یو زوی او هغه شریک او هغه سرکاري نوکر دی اوس 3-4 ماشومان نور داسې دي چې هغه تاسو سره شریک دي او کوم چې نوکر دی هغه جدا شوی دی نو تاسو که دوباره انټري وکړئ نو هغه کم کس چې ستاسو نوکر وي هغه به تاسو د دې فیملی نه آوټ ولیکئ او کوم چې دغه کسان دي دا به تاسو ځان سره یو ځای ولیکئ نو انشاءالله د دغه کسانو به کومه زنانه چې د هغې پیسې به بیا دوباره بحال شي. بله خبره به دا هم کول چې اوس به انشاءالله هر 3 میاشتې پس دوی کوشش کوي چې یاره دا ډیټه موږ اپډیټ کړو نو کوم غریبانان کسان چې دي دا به پکې ځای کېږي کوم کسان چې ګزاره کېږي مالدار دي نو هغه به ترې په مزه باندې وځي او دا نوي کسان به پکې ځای کوي. بله خبره مې دا کول چې مشران زنانه مخکې 10 کاله هغوی پیسې اخیستې دي خو اوس داسې چل دی چې د دغه زنانو لوڼه واده شوي زامن واده شوي نو هغه اوس ځان له پاتې دي بابا دی ورسره چې کوم دی ابۍ ده خو نور زامن بچي ورسره شریک نشته دی نو د هغې پیسې به بندېږي هلته فیملی کمیږي نو دغه کسان دی مختلف کسانو پسې نه ګرځي هغه دی چې کوم دی څه کوي هغې د چا له پیسې نه ورکوي. یو خبره دا خبره هم یاد ساتئ چې پیسې به بالکل چاله نه ورکوئ په دې څیز باندې به تاسو پیسېګان نه ورکوئ. اکثر د پنجاب والا یا چې کوم دی زموږ ایون پښتانه داسې دي چې هغې دا کسان دوکه کوي 1,000 روپۍ داسې اسانه یې کړي درته چې بھئی دا فارم دی بس دا فل کول دي او ستاسو د فل کېدو سره به چې کوم دی ستاسو پیسې ازادې شي. تاسو موږ د 1,200 یا 1,500 یا 2,000 روپۍ راولېږئ ستاسو پیسې ازادوم نو دا بالکل دروغ دي دا دوکه دغه شیزونو نه مکمل ځان وساتئ. بله خبره مې ورته دا کوله چې انټري که تاسو څوک د احساس په نوم باندې کاغذ درکوي د احساس په نوم باندې کاغذ درکوي نو یاد ساتئ چې د احساس نوم د دې محکمې نه مکمل ختم شوی دی دی واپس بېنظیر انکم سپورټ ته راړولی دی او احساس په نوم باندې مکمل پابندي ده. تاسو به هرګز د احساس په نوم باندې نه دوکه کېږئ احساس نوم یې مکمل ختم کړی دی. بېنظیر انکم سپورټ په نوم به تاسو ته هر قسم د دې کومه رابطې ابرته کېږي او دا هم درته وایم چې تاسو ته
ته میسج یا کال راځي نو د دې محکمې طرفه تاسو ته هیڅ قسمه میسج یا کال نه راځي تاسو ته باقاعده چټۍ راځي او هغې باندې به نور میسج کال که تاسو ته راځي په هغې پسې به غوږ نه وي دغه ټول فیک دي دغه دروغ دي تا ته څوک کارډ هم رالیږي تا ته هر قسم دغه درکوي خو دا به ټول دروغ وي بله دا چې ځینې کسان وایي چې یار د پاسپورټ په وجه نو هغه پاسپورټ په وجه پیسې بندي دي کم چې یاد ساتئ چې په هغې باندې عمره شوې وي حج به شوي وي یا هغې باندې ویزټ لګېدلی وي هغه پاسپورټونو باندې پیسېګانې بندې دي باقي چې کومې مزدورۍ دپاره تللی یو سړی په ویزا باندې تللی نو هغه کسانو پیسې به انشاءالله ازادېږي اوس تاسو خیر سکور سیوا شوی دی نو انشاءالله ځینې کسان بغیر انټري هم مخکې چې کومې انټري شوې په هغې کې به خپلې پیسېګانې چې کوي انشاءالله دغه کسانو ته به پیسې ازادېږي او کم کسان چې هسې پاسپورټ ساز شوی دی نو یاد ساتئ چې هسې پاسپورټ باندې چېرته هم پیسې بندې نه دي اوس دوباره به انشاءالله ازادېږي ځینې کسان وایي چې یاره انټري موږ کوم ځای کې وکړو نو انټري به ستاسو هره ضلع کې دې دپاره متعلقه سنټر کولاو شوی او هغه سنټر کې به تاسو خپله انټري کوئ اوس وایي چې یاره ما ته خو پته نشته چې کوم ځای کې زه زموږ سنټر ته تاسو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې دې لپاره کوم ځای کې چې پیسې تقسیمېږي تاسو هلته معلومات وکړئ چې موږ کوم ځای ته ورشو نږدې دا پرایویټ ځای نه دې دپاره نیولي هغه ځای نه بدلېږي را بدلېږي نو د هرې ضلعې کې زه بیل بیل خیم نو ماته به ګرانه شي تاسو به خپل معلومات کوئ هلته به ځئ انټري به کوئ انټري بیچ به انشاءالله هر وخت کولاو وي تاسو به معلومات کوئ که عمله تاسو نه ځان وزګاروئ نو تاسو به هغې په دغه باندې نه دا کېږي بلکې تاسو به خپله انټري خامخا کوئ یو بله خبره مې ذهن ته راځي چې هغه دا ده چې ځینې کسان وایي چې یاره خاص کر دغه زنانو دپاره چې هغې د پنجاب نه یا د سند کې واده شوي واپس راغلي طلاق یافته دي نو یو خبره دا ده چې د هغې د خامخا خپل کارډ شادي شد دا جوړ کړي د پلار په نوم باندې کارډ نه ساتي ځکه چې د هغې سره درې څلور بچي او هغه بچي چې کوم دی بیا سباله به د هغې کارډونه جوړوي نو هغې ته به ډېر زیات تکلیف ځکه چې د مور کارډ به غیر شادي شد دی هلته د پلار طرف کومه طلاقنامه ده په هغې باندې د هغه ځان خپل کارډ نوی کړي نو انشاءالله د انسیار پیسې به ورته هم ازادي شي او را روان چې کوم د ماشومانو انټري ډیټا انټري ده د ماشومانو فارم بي جوړول دي یا دغه دي هغه ټول ورته اسان شي ځینې زنانه داسې وي چې هغه لکه کونډې وي او د کونډو په وجه باندې هغه کارډ استداس چلوي چې په دادی سره یا ضرورت د وجې هغه د مور پلار په نوم باندې ساز کړي نو کم بچي چې ورسره د هغې کارډونه سبال نه جوړېږي مهرباني وکړئ تاسو خپل چې کومې کونډې دي هغې د کونډو په نوم باندې کارډ ساز کړي کوم چې طلاق یافته دي عادي طلاق یافته په نوم باندې کارډ ساز کړي او بیا دې دوباره انټري وکړي خپل متعلقه سنټر کې ښه ځینې کسان وایي چې یاره موږ دا 25,000 روپۍ وانخیستو 25,000 روپۍ چې کومې وي دا د دغه دپاره وي د کوم چې سیلاب زده ګانو د سیلاب په نوم باندې وي نو هغه ډېرو زنانو ته میلاو شولې خو تاسو ځان سره دا خبره یاد ساتئ چې اصل کې دا پیسې چې کوم د NCR دي دا ځل د کم د بېنظیر انکم سپورټ دي نو دا 2,000 روپۍ دي او انشاءالله دا به د دې نه پس زر میلاویږي د دې په وجه باندې دا پیسې تاسو ته راکمې کړلې او انشاءالله دا پیسې به دغه شانتې جاري وي باقي چې څه قسم سوالونه زما واتساپ نمبر شته خو تاسو به خفه کېږئ نه ځینې کسان دا ګیله کوي چې یاره موږ له دوی ریپلی نه راکوي یا کال نه چوتې نو په زرګونو باندې میسیجونه راځي په زرګونو باندې ما په زه به دویم په زرګونو نه خو په سوونو کسانو له زه روزانه ریپلی ورکوم او ډېر کسان داسې وي چې هغه د دې خبرې نه پاتې شي نو باید تاسو په دې باندې خاطر نه دروئ انشاءالله کوشش کوم وخت په وخت باندې تاسو له ریپلیګان در کوم باقي دا دومره مسله ګرانه که تاسو پام کړئ که یو سړی وایي چې یاره زه د چت ته خېږم نو چت د خطو دپاره به خپله یو لارې یو سړی که هر څونه ډېر ډانګونه وي نو به دغه ډانګونو باندې دی ختلی نشي دی چت ته بلکې یا به سیړۍ استعمالوي یا به بله داسې اسانه لاره استعمالوي چې هغه د چت ته وخېږي دغه شان د NCR د ډیټا انټري دپاره به ته یو پراپر لاره باندې تېرېږي نو هله به ستا انټري کېږي او هله به چې کوم دی دغه منظوري وي چېرته ته هسې ډانګونه واقع او هسې یو ځای ته ورشي او بل ځای ته ورشي او کارډ چې کړي نو په دې طریقه باندې ستاسو پیسېګانې هرګز نشي کېدلی خپل متعلقه سنټر ته ورشئ هلته خپله انټري وکړئ د ماشومانو فارم وي چې که در سره وي خو ډېره ښه ده که نه نو هغې چې کوم د سکول نه ډیټا وي هغه راواخلئ او په هغه طریقې سره به ته خپله ډیټا وکړئ انشاءالله د ماشومانو کمې پیسې چې بندې دي د هغې په حواله باندې انشاءالله نیکسټ ویډیو کې تاسو سره ملاقات کوم چېرته چې هم ښاد او آباد اوسئ فاروق جان حسین په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چونکې بلا مصروفیاتو له وجې ویډیو لیټ شوله تاسو به دې خفه کېږئ نه ملګرو سره شیر کوئ ویې ګورئ انشاءالله ډېرو کسانو ته د فایده وشوله هم د تېرې ویډیوګانو نه په سوونو زنانه داسې وي چې هغې ما ته میسیجونه وکړي چې مهرباني زمونږ پیسې ازاد شولې دا ځای میلاو شول بیا هم کومه زنانه و چې 3-4 بچي وي او انټري کړي وي تېرې پیسې نه کېدله خو دا ځل د هغې خامخا کارډ چک کړي الله په امان